بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په تاریخ کې چې کوم مشهور خلک تیر شوي او ډیر نوم لري نو هغه خلکو کې څه خلک داسې چې هغه ښي، څه خلک داسې چې بدي. لکه اوس مطلب دا دی که موږ د چا په مخکې د فرعون د نمرود او د شداد نوم واخلو نو ډایرکټ د خلکو په ذهن کې چې کوم دی یو بد بادشاه راځي که نه، چې هغوی د خدایۍ دعوې هم کړې وي. او بل طرف ته چې پیغمبران دي، صحابه دي، اولیاء الله دي، نه هغه خلک په ګډ کټګري کې دي. هغه خلک چې د خپل ولس لپاره د وطن لپاره یې څه ښه کړي، نه که نان مسلم زوم لکه ګاندیجي، نیلسن منډیلا او نو هغه په خوټو کوم باندې یادېږي. باچا خان یو لوی لیډر دی او یادېږي به چې وخت تېرېږي خلکو ته د دغې خلکو د ګریټنس پته لګي. خو په دې تاریخي شخصیاتو کې څه خلک داسې هم تېر شوي چې د هغوی باره کې ډایرکټ کوم دی نه څوک دا ویلی چې دا ښه دي، نه څوک دا ویلی چې دا بد دي، یا داسې چې په سوسایټۍ کې څه خلک د هغوی باره کې ښه وایي نو څه خلک د هغوی باره کې بد وایي. دغې خلکو ته کنټراورشل ویلی شي، متنازعه ورته ویلی شي. په دې خلکو کې یو سړی چې دی نیپولین تیر شوی دی. نیپولین بوناپارټ پورې نوم او د فرانس کې یو عظیم جرنیل تیر شوی دی، د فرانس بادشاه تیر شوی دی. دغه نیپولین بوناپارټ چې دی د په نوم باندې نن په یورپ کې خلک خپلو ماشومانو له نومونه کېدي. نو دغه نیپولین یو طرف ته خو چې د هغه په نوم باندې ماشومانو له نومونه کېښودی شي او بل طرف ته څه خلک هغه ته ډېره په بده سترګه باندې ګوري. نو د نیپولین په کریډټ باندې څه دي، څه یې کړي چې نوم یې دومره تلپاتې دی او کنټراورشل شوی په څه وجه باندې دی. دې ویډیو کې په دې باندې یو څو خبرې کوو. د ټولو نه لومړی خبره دا ده چې وایي که په یو دوو ټکو کې د نیپولین موږ انټروډکشن کوو نو هغه به موږ ووایو چې د موسټ سیلیبریټډ کنټراورشل، موسټ سیلیبریټډ ډېر زیات چې شهرت لري او کنټراورشل چې متنازعه ورسره هم دی نو هغه نیپولین دی. نیپولین په 1769 کې 1769 کې پیدا شوی نو 18مه صدۍ کې او بیا د 19مه صدۍ کې د ژوند کړی دی او دی په 1785 کې ملیټري اکیډمي ته تللی و. نو چې ملیټري اکیډمي ته لاړ نو مطلب دا دی چې د ایز ا ملیټري افیسر چې کوم دی خپل کیریر شروع کړ. پروفیشنلی هغه یو آرمي مین نو هغه د دې نه خپل کار شروع کړ. بیا دغه په زمانه کې چې کوم دی نو په 1795 کې 1795 کې په فرانس کې بغاوت شو. دا فرانس کې د بغاوت د انقلابونو هغه دور نو یو طرف ته باغیانو، بل طرف ته انقلابي فوج نو نیپولین د انقلابي فوج لیډ کړی و، دی د هغې کمانډر و، دی ته پکې برې ترلاسه شو. او د هغې نه پس کال دوه کې چې دی نه د آسټریا باندې حمله وکړه، نه شکست یې ورکړ. پرشیا چې کوم دی یو ملک نن سبا نشته یورپ کې، دا چې کوم دی یو لوی سلطنت و په دې باندې حمله وکړه، د هغې شکست ورکړ. او بیا د هغې نه پس په 1802 والې 1804 پورې بیا یو بیري د آسټریا شکست ورکړ، بیا روس له شکست ورکړ. نو د دغې شکستونو د وجې نه چې دا د بار شکستونه ورکړل نو که ستاسو خیال وي نو څه وخت مخکې لکه اوس هم خلک په داسې باندې خوشحالېږي، خو څه وخت مخکې چې کله د جنګونو دور او د امپایرز او د سلطنتونو منځ کې به جنګ ونو چې کوم یو جرنیل به ډېر جنګونه وګټل د هغه به یو لوی نوم نو د نیپولین په فرانس کې چې کوم دی یو لوی نوم جوړ شو، یو لوی پروفایل یې جوړ شو او د دغې نه د فایده اوچته کړه. او په 1804 کې چې د شکستونه ورکړل او دومره نوم یې وګټو نو په 1805 کې د خپله تاجپوشي وکړه او هی ډیکلیرډ هیمسلف ایز ا فرنچ کینګ. نو هغه د فرانس بادشاه جوړ شو. او چې کله دغه ټیم دی د فرانس بادشاه جوړ شو د 18 کاله چې کوم دی نو بس بالکل د دغه پیک د عروج زمانه یې وه. خو بته که 18 کاله د د عروج زمانې نه پس ډایرکټ د زوال شروع شو. او په 1812 کې هغه روسو کوم روس چې د شکستونه ورکړي وو هغوی دله شکست ورکړو. او بیا د هغې نه پس چې کله د ده په شکستونو شروع شوه نو آسټریا ول هم شکست ورکړو او بیا د هغې نه پس برطانیې ول هم شکست ورکړو. نو دې دوه پیرې ته چې کوم دی نه دی دغې شکستونو د وجې نه دی وتښتېد، جلاوطن شو. او چې جلاوطن شو نو بیا یو پیرې ته چې یو کال پس د حالات سازګار وموندل نو د 1815 کې بیا راغی. چې بیا کله راغی او د هغې نه پس دی بیا له بادشاه شو، هغه خپل لاست چې کوم دغه پوسټ ونه بیا یې ترلاسه کړو که نه. خو د هغې نه پس چې کله برطانیې دله شکست ورکړو نو هغه دی په دویم ځل جلاوطن شو. او د دویمې جلاوطنۍ نه پس دی بیا رانغی او په 1821 کې د هغې جلاوطنۍ د وجې نه دی مړ شو. اوس چې دا ټوله سټوري موږ ووایو نو په دې کې خو موږ ته دا بس هغه یو فاتح و، یو کنکرر و چې اول کې چې کوم دی نو جنګونه وګټل بیا جنګونه بایلل. نو دې کې د کنټراورسي څه دي، دی ولې فرانس کې چې خلک نه خوښوي نو ولې نه خوښوي، د هغې څه ریزنز دي. نو ګورئ د هغې د ټول نه لومړی ریزن دا دی چې نن سبا په یورپ او د فرانس او دغه معاشرې چې دي دا ډېرې جمهوري دي او هغه خلک ډېر انصاف خوښوي او پوه دي، سیویلایزډ دي که نه. نو د هغې د وجې نه هغوی چې دی نه خوښوي نو نمبر فرسټ ریزن دا دی چې هغوی وایي د تخت چې کوم دی دی چې بادشاه جوړ شو نو دی په زور اخیستی و. نو چې دا کله ده په زور باندې واخیسته نو هغه خو جمهوري طریقه باندې رانغی، هغه ډیکټیټر و. نو د ډیکټیټر د وجې نه د ده نه
نفرت کوي او بیا د دې کوم دور نوم هغه ایز ا ډیکټیټر د خپل ملک لیډ کړو نو د ډیکټیټرشپ د وجه نه د نفرت کیږي یو خبره دویمه خبره دا چې دا دوی چې بار عملي وکړي او جنگونه وکړل نه د هغه عملو او د جنگونو د وجه نه په هغه جنگونو کې کوم نه جنگونو خود د وجه شو چې دم له وکړي نه جنگونو د وجه نه خو په زرګونو په لکونو خلک قتل شو نه هغه په زرګونو په لکونو خلک چې قتل شو نو فرنچ خلک وای چې دا خو لکه دې قاتل شو او دوی ډیر زیات خلک قتلونه وکړل نو چې کوم خلک سپورټ کوي کوم خلک د خوي نه غوي د فرانس لپاره ګلوري ګټلې وا د فرانس لپاره عزت ګټلې او جنگونه ګټلې او چې کوم خلک وای چې نه غوي قتلو کې تاره کړي بیګونه خلک قتل کړي دي نو په دې وجه باندې راغنه دي نو 2005 کې چې کله د تاج پوشای 200 کال برابر شو نو په کوم راز باندې چې په فرانس کې د سپورټرز چې کوم هغه تقریبا پروګرامونه ارینج کړو نو په هغه راز باندې وي د فرانس صدر او د فرانس وزیر اعظم دواړه د ملک نه بهرو نو کچري دا غي په نظر کې د دې لګ د لکس ډیروم امپورټنس وي نه غي به بار نه تلل په دغه تقریبونو کې به شرکت کړو تر دې پوري چې د فرانس چې کوم کابینه وا او باغی کې کوم وزیرانو نو یو وزیر و یوم چې کوم دنه هغه تقریبونو لا هغه پروګرامونو نو تل کوم چې د نیپولین په یاد کې منعقد شوی نو مطلب دا دی چې فرانس افیشلی د فرانس سرکار خپل ځان د نیپولین نه ډډې ساتل دي او ته دغه د وجه نه چې هغه د ډیکټیټرشپ خلاف دي هغه د هیومن رائټ سره ولاړ دي هغه انصاف سره ولاړ دي هغه د زور او د طاقت لارې نه خوخی هغه د قتل قتال لارې نه خوخی امن سره ولاړ دي دی ویډیو کې تر دې دمه بل ویډیو کې به بل موضوع وي د الله په امان